د افغانانو لپاره خطرناک خبرداری. سخت روغتونه او سیلونه افغانستان کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرګ ژوبلې او ډیر مالی تاوانونه اړولي دي. پرون د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل 3 ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینور ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله 1 تن مړ او 3 نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډیرې کرنیزې مځکې لاندې کړې. یو ځایي وګړي په دې اړه وویل ولاړ غنم یې تباه کړل، کورونو ته اوبه راغلې، په هر کور کې ډنډ اوبه ولاړې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک یې د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلي بند په شاوخوا کې 3 تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنجشير کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له روزګان څخه ورکول شوی دی. د دې ځایي اوسیدونکي وایي خلکو د 3 تنو مړي له اوبو راایستلي دي، ډیر کورونه او کرنیزې مځکې ویجاړې کړي دي، خلکو ته یې هیڅ شی نه دی پریښي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم په ټولو 24 ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې او برېښنا او همداره سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو نه تر 80 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 نه تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه هم شوې ده. په افغانستان کې د ژمي لومړۍ 2 میاشتې وچې تیرې شوې، خو د هوت له پیله تر اوسه پورې پر لپسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په 8مه سیلونو په فاریاب، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرومال ډیر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل.